غواړئ چې اضافه وزن مو کم شي نو دغه خوړو څخه استفاده وکړئ. اضافه وزن انسان له روغتیایي ستونزو او ناروغیو سره مخ کولی شي. له اندازې زیات خواړه خوړل او فزیکي فعالیت نه لرل د اضافه وزن تر ټولو ستر لامل څخه دی. ځینې داسې خواړه هم شته چې په مرسته یې انسان کولی شي خپل اضافي وزن کنټرول کړي او تر یو اندازه کم کړي. دلته مو له هغو خوړو سره اشنا کوو چې په چټکۍ سره اضافه وزن کمولی شي. اول، کورکمن. کورکمن په عمومي ډول د خوړو خوند زیاتولو لپاره استعمالیږي، خو د کورکمن زیات استعمال په بدن کې مضر کلسترول کموي او ګټور کلسترول زیاتوي. په بدن کې د وینې جریان بهتره کوي او انسان د زړه له ټولو ناروغیو څخه ژغورلی شي. له پورتنیو ګټو سربیره دغه خواړه اضافه وزن په کمولو کې مهمه مرسته کوي. دوهم، لاچي. د لاچي زیات استعمال د بدن متابولیزم لوړوي او له دې سره د بدن اضافه وزن کمول پیلیږي. دغه خوړو د معدې لپاره هم ډېرې ګټې لري او استعمال یې د خوړو په هضم کې ډېر زیات مرسته کوي. دریم، سور مرچ. دغه خواړه د کیپساین په نوم ګټور مواد لري کوم چې د بدن اضافه وزن په اوبو کولو کې له اندازې زیاته مرسته کوي. د سرو مرچو له خوړلو 20 دقیقې وروسته د بدن متابولیزم په چټکۍ سره کار پیلوي او د اضافه وزن کمیدل پیلیږي. څلورم، هوږه. هوږې ډېرې روغتیایي ګټې لري. په دغو خوړو کې د بکتریا له منځه وړونکو سلفر شتون لري. دغه خواړو خوړلو سره له بدن څخه د فاسدو مادو خارجېدل پیلیږي. دغو خوړو د زړه له ناروغیو لپاره هم ډېرې ګټې لري او د وینې جریان بهتره کوي. شپږم، ګبین. هر سهار په یو ګیلاس تړمو اوبو کې یو کاشوغه ګبین اچوه او څښئ. د بدن اضافه وزن اوبه کوي. په طبیعت ډول ګبین یو له هغو خوړو څخه دی چې د اضافه وزن له منځه وړلو کې ډېره زیاته مرسته کوي. زما چینل سبسکرایب کړئ او ګنټې نښان هم